د نجونو ښوونځیو پرانیستو غوښتنې طالبان وایي د کمیټې وړاندیزونه یې رهبر ته رسیدلي دي. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغې کمیټې کار بشپړ شوی چې د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره خپل مشر ته وړاندیزونه برابرول. دغه کمیټه 8 غړي لري چې د طالبانو د پوهنې، لوړو زده کړو، حج او اوقاف وزیران او ځینې نور چارواکي پکې دي. د دې کمیټې مشري د طالبانو د سترې محکمې مشر مولوي عبدالحکیم کوي چې د طالبانو مشرتابه ته خورا نږدې کس بلل کیږي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي BBC پښتو ویب پاڼې ته وویل د یادې کمیټې چمتو کړي وړاندیزونه یې کندهار کې خپل مشر ته څو ورځې وړاندې استولي دي. خو دغه سرچینه وایي تر اوسه د دغه وړاندیزونو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې، خو زیاتوي که رهبري د طالبانو مشر وغواړي د ښوونځیو ستونزه ژر حلیدای شي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.